سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی د صحت په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن به زه خبره کوم د موشن سیکنس په حواله چې موږ ورته د سفر په دوران کې سر چورلیده یا سر ګرځېده او ورسره الټۍ راتله یا زړه ایښېدل وایو چې دا ولې کیږي او ځینو خلکو ته دا مسله ډیره زیاته وي، ځینو ته لکه کمه وي، خو عموما ډیرو زیاتو خلکو ته کیږي. چې د دې وجوهات څه دي او بیا د دې نه موږ څنګه ځان بچ ساتلی شو. نو اصل کې زموږ په وجود کې چې کوم سینسز دي هغې ته چې موږ حواس وایو، دا 5 دي، حواس خمسه. نو د دیو په خپلو کې کانټرډکشن یا تضاد پیدا شي. دیو جدا جدا سیګنل لیږي مغزو ته، او مغزه چې دی زموږ دا پروسیسر دی، پروسس کوي هغه څیزونه او یو خیال ته راوباسي. نو کله چې دغه سیګنل په جدا جدا انداز کې لاړې شي او هغه په خپلو کې تضاد کې، نو مازغه چې کوم دی هغه صحیح پروسس نه کړی شي او مازغو ته پته ونه لګي چې دا څه روان دي، ځکه چې هغه هم کنفیوز شي. نو د دغې وجې نه چې دی دا سپیننګ یا ډیزینس چې ورته موږ وایو، د سر چورلیدل شروع شي او د هغې سره سره زړه ایښېدل شروع شي. دا حواس اصل کې دي څه، دا څنګه کار کوي. زمونږ د وجود تاسو ته ډېرو ملګرو ته پته هم چې لکه 15 حواس دي، هغې ته موږ 5 سینسز وایو. په هغې کې یو د لیدو لکه سترګې چې دي هغه لیدل کوي، یو دا سینس دی. بیا پوزه چې ده نو هغه بویول کوي، او خوله چې ده دریم نو هغه ذایقه ګوري چې یاره دا څنګه ده. او بیا څلورم زموږ غوږونه دي چې هغه اوازونه اوري، د هغې انټرپریټیشن کوي چې دا څه دي، څه روان دي. او پنځم بیا زموږ د ټچ یا د لمس کولو چې کوم حس دی، نو دا 5 واړه چې دي دا عموما په انسان کې په یو دغه باندې، په یو پیج باندې چې ورته موږ وایو یا د دې سیګنل یو شانتي، نو هغه مغزو ته هغه سیګنل رسوي. لکه اوس که زه روان یم نو زما سترګې هم روانې دي، زما غوږونه چې څه اوري هغه هم د روان اوازونه اوري. دغه شانتې که زه څه بویوم یا څه نور سینسز پکې انوالو کېږي، نو هغه ټول په یو پیج باندې د هغو مشترکه سیګنل چې هغه د مغزو ته رسي او مغزه وایي چې او زه روان یم، یا هغه ایډجسټمنټ چې کوم دی د اړخېدو سره غوږونه چې خپل ایډجسټمنټ کوي. اصل کې زمونږ د غوږونو په دې کې ډېر لوی رول هم دی د نور سینسز سره. غوږونه ما په یو ویډیو کې مخکې هم ویلو چې لکه د غوږونو 3 حصې دي، یو ته موږ آوټر ایئر وایو، بل ته میډل، بل ته انر ایئر. نو په دې انر ایئر یا په دې دننني غوږ کې چې دی د سیمي سرکولر کینالز دي دغه، او په هغې کې فلویډ، نو هغه فلویډ چې دی هغه د بیلنس کار ورکوي. نو کله چې موږ روان یو نو د سترګو سره او د غوږونه چې دي دا زمونږ دغه وجود بیلنس کوي، نو هغه مغزو له سیګنل ورکوي چې او زه روان یم، یا زه ناست یم نو ناست یم، هغه سیګنل ورکوي. یا که سړی ملاست نو د ملاستې هغه، نو دا سیګنل چې دی نو دا ټولې مغزو ته روان وي، او هغه مغزه چې دی انټرپریټیشن کوي، د دې معلوموي چې او دا وجود چې دی نو دا ملاسته یا ناسته یا روان دی. اوس په د موشن سیکنس کې اصل کې کیږي څه؟ په د موشن سیکنس کې دا کیږي چې دا انټرپریټیشن د دیو د یو بل نه ګډوډ شي. هلته وجود چې اوس لکه سړی په ګاډي کې روان دی، عموما په ګاډي کې سفر کوي یا په کشتۍ لانچ کې سفر کوي، د اوبو جهازي یا هوایي جهازي او یا ریل ګاډي، دا 3 څلور څیزونه دي چې عموما په دې کې سفر کیږي. نو په دې کې کیږي داسې چې دا مسل چې کوم دی زموږ دا وجود چې کوم دی، نو دی وایي چې زه روان یم. او هلته غوږونه چې دي یا سترګې چې نږدې ته موږ ګوري، نو هغه سترګې وایي چې نه زه خو ولاړ یم په دې ځای کې که موږ نږدې ګورو. او دغه چې غوږونه چې دي زموږ هغه څنډېږي، نو دی هم وایي چې زه روان یم. نو دا وجود څنډېدو سره نو دا ټول دغه چې کوم دی نو دا کانټرډکټ شي، د یو بل سره تضاد روان شي، نو مازغه پې کار ونه کړي، نو هلته چې دی ډیزینس یا دغه دا پیدا شي، دا سر چورلیده، سر ګرځېده او الټۍ راتله پیدا شي. کم خلک چې لکه د دې بیمارۍ ښکاري یا دا ورته زیات کیږي، نو په کار ده چې هغه سفر کوي، نو چې په یو څو څیزونو باندې دوی ځان فوکس کړي چې آیا لکه موږ د دې د مرض ښکار وي، نو موږ دا ځان د دې نه څنګه ساتلی شو. اصل کې که څوک په خپل موټر کې ځي یا په خپل ګاډي کې ځي، نو په کار ده چې دی مخې ته کښېني، که ځای مناسب وي. مخې ته کښېناستو سره دا دی چې یو خو د دا وجود روان دی، نو دی چې مخې ته ګوري لرې ځای فوکس کړي، نو هغه به د هغې سره دا وجود رواني او غوږونه به ورسره هم یو شانتې دغه کېږي، دا حرکت کوي. نو دا 3 واړه دغه چې دا سینسز به دا په یو پیج باندې او مغزو ته چې کوم سیګنل ځي، نو هغه به ټکي، نو دته به لکه دغه تکلیف کم نه کم وي. دغه شان که بیا دی په ګاډي کې ناست دی او دته مخکې سیټ نه یا فلاین کوچ کې ځو موږ یا په بل څه کې ځو، نو په هغې کې بیا دا دی کوشش کوي که دی په منځ کې ناست شي، نو چې دی بیا بهر نه ګوري، دا روان څیزونو ته نه ګوري، خو کله چې دی په یو څیز باندې، په ناست څیز باندې فوکس کوي
او یا څه ګوري نو دی د خپل دغه چې کوم دی د غوږونو د سنسس چې کوم دی او د سترګو د او د وجود د نو دا په یو پیج کولی شي او مزغو ته به دغه ځي د سیګنل ځي چې زه روان نه یم خو زه ولاړ یم. دغه شان که د کړکۍ یا چاته الټۍ ډېرې ورځي او د کړکۍ سیټ ورسره نو په هغې کې پکار بیا دا ده چې دی بیا دننه نه ګوري چې درې واړه هلته بیا په یو پیج کې لکه غوږونه چې هغې سره رواني سترګې دی بهر څیزونه صحیح کوي نو چې هغه هم رواني او وجود هم رواني نو دغه شان به دی په یو پیج دغسې که دی چېرته په کښتۍ کې ځي یا په لانچ کې ځي نو هم لرې غر یا څه شی دی فوکس کوي چې دا درې واړه سینسز په خپل یو پیج باندې شي. که په جاز کې ځي نو هم پکار ده چې لکه د هغه سیټ واخلي کوم مخې ته چې هغه څانګې یا د جاز هغه وزر چې کوي چې په هغې نظر لګي او دننه خلکو ته ګوري نو هغه دواړه څیزونه به یو شاني نو د وجود دا سیګنل چې مزغو ته ځي نو هغه به د ولاړې سیګنل ځي نو ده ته به دغه مسله د کم نه کم وي. دغه شان په ریلګاډي کې بله ضروري خبره دا ده چې دی د هغه سیټ اخلي کوم چې مخه یې ریلګاډي طرف ته لکه اکثر په ریلګاډي کې یا په ډاټسنو کې هم دا مسلې د خلکو سره چې دغه چې د سیټونه شي نو دا ساید وایز په ساید یې که نه لکه ته ناست داسې ناست یم او روان داسې یم دغه شانتې اکثر په ریلګاډي کې هم چې الټه طرف ته سړی روان داسې او مخې دی خوا نو هغو ته بیا دا مسله ډېره زیاته کېږي. نو که څوک ته دې دغه ښکاري نو پکار ده چې دغه سیټونه څنګه چې ماته ووایي که په ریلګاډي کې که په ګاډي کې که په جاز کې یا که په کښتۍ کې په هر څه کې نو چې په دغه حساب باندې ځان د دغه سیټونو ته ورسوي او دغه میسج خپلو مزغو ته کنوی کړي نو دا دغه به د کمو نه کمه شي لکه دا تکلیف ختمېدی هم شي او کمېدی هم شي. بیا ډېر خلک داسې چې لکه که هغو ته دا مسلې نو او دغه څیزونه ورته نه میلاویږي کومه چې ما خبره وکړه یا دغه ځای هغو ته خپل چایس نه میلاویږي نو د دې سره لکه ادرک چې دی ادرک که ادرک لږ وخوري نو هغه هم ستا د مازغه چې دی دا لږ سینسز دا بحال کوي او تا د دې الټو د تقریبا دغه ته چې کوم دغه راځي د نروز راځي ستا د معدې ته او هغې ته دا دغه کېږي چې یاره تا له الټۍ درولي نو هغه کام کولی شي په هغې باندې کار کولی شي او ستا الټۍ چې دی هغه ختمولی شي. نو دې سره پودینه خوراک یا پودینه بوی کول چې دی نو هغې ته هم دغه سینسز ځي او ستا د وجود چې دی هغه لږ برابرولی شي. د دې سره نور علامات چې کوم نو اکثر خلکو ته خدای چې بیا په چا سر چورلي زیاتره او یا چا له الټۍ ورځي یا په چا باندې دواړی ډېر خلک داسې چې هغو باندې اول خوله راشي یخه خوله پرې راشي بیا سر چورلیده شي بیا الټۍ شي د هغې نه علاوه بیا ستړیوالی محسوسوي او ځینې خلک داسې چې د دې دغه سره په سر درد هم ډېر زیات شي. نو څنګه چې ما خبره وکړه لکه دا په هر سړي کې د دې علامات جدای خو که دی دغه ادرک خوړی شي یا ورسره او یا پودینه استعمالولی شي نو دغه سینسز چې دی یا دې ته چې کوم نرز راغلی دی او کوم مزغو ته سیګنل ځي نو د ډېره حده پورې هغه چې دی هغه کول ډاون کولی شي یا کمولی شي. د دې نه علاوه که بیا نور څوک دوایي خوراک غواړي نو پکار ده او چاته دا مسلې او د خپل چایس سیټ ورته هم نه میلاویږي نو انټي هسټامین کوم چې عام الرجي ګولۍ دي یا د الټو دپاره نو پکار ده چې د سفر نه 1 غنټه مخکې هغه خوري او بیا 8 غنټې پسې خوړی شي. دې نه علاوه نور هم دي سایکلازین دي پرومیتازین دي دا مختلف ګروپونه دي دغه ګولۍ خوړی شي. نو کوم خلکو ته چې لکه دا تکلیف دا ضروري نه ده چې لکه هغه د په وخت باندې وي او بیا د ډېر وخت پورې هم روانې. ځینې خلک اکثر داسې چې لکه هغو ته لږ ساعت تکلیف شروع شي او بیا چې دی هغه دغه یې ځان اډجسټ کړي دا سینسز چې دی هغه ځان اډجسټ کړي او مزغو ته یو سیګنل ولیږي نو هغه بیا برابر شي. ځینې خلک داسې چې هوا پرې ولګي یا کړکۍ ته کښېني نو هغه د هغې سره برابر شي. نو د هر سړي وجود چې کوم دی نو هغه لکه جدا هغه اکشن او یا دا سیزونه اخلي نو پکار ده چې سړي ته د خپل وجود پته وي چې یاره زه په څه ښه کېږم نو په هغې حساب باندې د هغه سیټ چایس کوي او که بیا هم نه کېږي نو ځان سره دا ګولۍ اخلي چې د دې مسلې نه خلاصي. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.